کم ماشومان چې ډیر زیات جاړي او بې ځایه جاړي نو دا یاد ساتئ په دې باندې پریشانه کیږئ مه او غوسه کیږئ مه ماشومانو ته ځکه د ماشومانو د جړا دپاره وروستو یوه وجه وي د هغې په بنیاد باندې هغه جاړي یا خو به دا ماشوم کوم تکلیف لري د ده په بدن کې به بریښونه وي او د هغې د وجې به د هغه بریښونه چاته بیانولی هم نشي چې زما دا تکلیف دی او بیا به د هغې د وجې جاړي نو خامخا به ماشوم جاړي نو ماشوم به نور څه کوي د دې د وجې نه خو دغه جړا به کوي که نه د دې خپل هغه درد اظهار به د جړا په شکل کې کوي یا دا معنا چې د ده جبۍ شوې ده که بریښونه یې نه وي د ده د جبۍ مسله به وي ماشوم چې کله جبۍ شي نو په چا پسې کړېږي دا ماشوم چې کله لږ هوښیار شي که نه خلک پیژندل شروع کړي مور پلار پیژندل شروع کړي د کور خپل افراد پیژندل شروع کړي نو عموما ماشوم په دې وخت کې ډېر زیات جبۍ کېږي چې د هغه موږ ته ژبۍ وایو چې تاسو به ورته څه وایي والله اعلمو د هر چا خپله اصطلاح وي خو به هر حال د ماشوم ژبۍ وي د هغې د وجې نه دی ډېر زیاته ژړا کوي د ژبۍ دپاره لوی علامت دا هم دی چې د هغې سره د ماشوم خېټ هم خرابېږي نو د ماشوم خېټ هم خراب وي د خولې نه هم لږه غونته کې بدبویي ځي نو دا د ژبۍ دپاره غټ علامات دي بل په سر باندې چې کله ګوتې ووښې دلته نه هم اندازه کېږي انسان ته په اسانه باندې نو دغه هم علامات دي بل دا یا خو که ژبۍ هم نشته دی بریښون هم نشته دی نو بیا معنا دا چې دی نظر بد وهلی دی او نظر بد د مور د طرف هم ورته لګېږي ګوره دا یاد ساتئ د مور نظر بد ورته هم لګېږي د پلار نظر بد ورته هم لګېږي دا ضروري نه ده چې مور پلار وایي چې موږ خو یې نه د نظره کوو نو نه د نظره کې نه دا د انسان په فطرت کې داسې یو الله تعالی ګوره یو نظام پیدا کړی دی او د هر چا نظر لګي د هر چا د ځینې چا ډېر زر لګېږي د ځینې چا هغه بعضې اوقاتو کې ولګېږي نو د مور پلار نظر هم په بچي باندې لګي نو د دې دپاره د ټولو نه اسانه وظیفه ده تخیمه او که چېرته نه نظر بد شته دی نه خو بریښونه شته دی نه جبۍ شته او معصوم هسې بېسه زیل کوي او هسې بېسه لږ یادې فریادونه کوي او زیل کوي نو د هغې دپاره م یو وظیفه در کومه که چېرته دا ماشوم هسې بېسه زیل کوي د هغې دپاره بهترینه وظیفه دا ده وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا دا وظیفه به راټینګه کړي دا به په هر سهار به ماشوم باندې اووه پیرې وایي انشاءالله دې سره به دې دا زیل بند کړي بیا به دا نه جړي بې ځایه هسې بېسه به نه جاړي که چېرته بریښونه وي د بریښونو دپاره د ټولو نه اسانه وظیفه ده تخیمه یا نظر بدې وي یا جبۍ وي د ټولو دپاره الحمدلله دا یو وظیفه دې که شروع کړله د دې په برکت باندې به د ماشوم ټول مسایل حل کېږي هغه وظیفه دا ده که ته چېرته الحمد او قل هو په سمو معنو کې زده کړي او د قل هو او الحمد نه ګټه اخیستل زده کړي نو انشاءالله ستا دپاره د مرګ نه علاوه د هر یو څیز دپاره دا علاج دی ښه هم د جبۍ دپاره جبۍ ته ماشوم مه بوځئ چې هغه ګوتې خولې ته وردن نه کړي د دین رسول الله مبارک منع فرمایلی ده ښه ماشوم ته به داسې تکلیف نه ورکوي داسې اذیت به نه ورکوي د جبۍ دپاره دا بهترینه طریقه ده په سر به 3 ګوتې ورته کېدي داسې ماشوم ته اول به 3 پیرې الحمد ووې بیا به 3 پیرې قل هو ووې او خوله کې به مو ته پوکې ورکړي شوف به واچې او په سر باندې به مو ته شوف واچې یا یو خوږ څیز باندې به ورته شوف واچې هغه به هم پې وخوري په ماشوم باندې به وسکې د ژبۍ دپاره هم دا بهترینه طریقه ده او که چېرته نظر بد یو د نظر بد دپاره هم دغه الحمد او قل هو استعمالولی شي اخرني صورتونه هم استعمالولی شي قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نو انشاءالله تاسو په خپل ماشوم باندې دا وظیفې وازمایئ که بریښونه وي د بریښونو دپاره دا رانه هیرو د بریښونو دپاره هم الحمد او قل هو ووایه 3 وارې 3 وارې به یو پیره ووې شوف به پې واچې 3 وارې بیا شوف بیا به اخره کې یو وارې ووې بیا به پې شوف واچې خو وایې به داسې الحمد او قل هو ګوره دا یاد ساته چې بسم الله ورسره وایې داسې وایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله دا د بسم الله او د میم او د الف لام دا به یو ځای کې دا به تړي د یو بل سره نو انشاءالله د ماشوم هر قسمه مسایل به ورسره خدای پاک ختم کړي تاسو پې ټرای وکړئ انشاءالله خدای پاک به مو ماشومان د هر قسمه بیماریانو نه او د نظر بد نه او د دې شیانو نه خلاص کړي انشاءالله